د په کابل کې د قدم خیریه او تعلیمي مؤسسې له لوري هغه جوړ شوی کورس دی چې بېوزله ځوانانو ته د کمپیوټر، موبایل بیا جوړونې، د برېښنا سیستم او د خیاطۍ په برخو کې زده کړې ورکوي. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې دوی په بېلابېلو برخو کې بېوزله ځوانان روزي او پلان لري چې دغه لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخه کړي او بېوزله ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. مخکې له دې موږ 2,500 شاګردان ښځینه او نارینه چې دغه فارغ کړي دي او 80 نفر هم اوس فارغ کړل. آینده کې هم موږ پلان لرو چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم په دغه رقم مراکز جوړ کړو او دغه پروسه هم د جریان لري ان شاء الله چې تر څو وس او توان وي نو دغه خدمت به خپلو هیوادوالو ته کوو. دغه زده کوونکي چې تازه یې د خیاطۍ، کمپیوټر زده کړې، برېښنا سیستم او موبایل بیا جوړولو په برخو کې زده کړې پای ته رسولې دي وایي چې دلته له زده کړو کولو څخه خوښ دي او دغه راز پلان لري چې د ښار په بېلابېلو برخو کې خپل دوکانونه جوړ کړي او پر مټ یې د خپل ژوند چارې مخته یوسي. 6 میاشتې کېږي دغلته موږ زده کړه کوو د خیاطۍ په بخش کې. مخکې وزګار وم خو چې کله د قدم خیریه تبلیغاتونه برخمن شوم او دلته راغلم ثبت نام مې وکړو تر څو دلته زه وکولی شم دلته زده کړه وکړم او ډېر وخت کېږي دلته 6 میاشتو کې موږ ډېر څه یاد کړل. شکر الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم 100% خوشحاله یم ځکه چې زه په دې کسب کې کولی شم چې خپل آینده وګورم، کولی شم چې خپله روزي حلاله روزي پیدا کړم. په دې کمپیوټر بخش کې موږ ډېر شیونه زده کړه لکه وینډوز، ورډ، ایکسل، پاور پوینټ او نیټورک ډیټابیس. دغه د دفتر مسایل چې په دفتر کې په کار راځي او موږ ترې کار اخیستی سو هغه مسایل موږ دلته زده کړه وکړه. عرفان الله بیا هغه معلول ځوان او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته یې د قدم خیریه او تعلیمي مؤسسې په مالي ملاتړ 6 میاشتې وړاندې د خیاطۍ د زده کړې په دې مرکز کې ځان ثبت کړ او تازه یې په دې برخه کې زده کړې بشپړې کړې دي. د دې د خوشحالۍ ډېر احساس کوم او ډېر زیات خوشحاله یم. نو دومره خوشحاله یم چې هر څومره ډېره کمه ده. نو مننه کوم د قدم مؤسسې د هغه همکارانو نه چې مالي ملاتړ یې کړی د قدم مؤسسې او نور د قدم مؤسسې سره همکاري کوي، که اداري کارکوونکي دي، که استادان دي، د ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زما په څېر یو معیب ته مقور کړه او په دې مؤسسه کې شامل کړو او د سره همکاري کوي. نو په دې 6 میاشتو دوره کې دومره همکاري ما سره د مؤسسې او اداري کارکوونکو ما سره وکړه چې زه هر څومره دوی صفت وکړم ډېره کمه ده. نوموړی وایي لومړیو کې فکر نه کوو چې د داسې یو کار د زده کولو وړتیا دې ولري، خو له څه مودې تېرېدو وروسته اوس د خیاطۍ په برخه کې بشپړ ماهر دی او کولی شي چې خپل ځان ته دوکان جوړ کړي او خپلې ستونزې ورباندې حل کړي. زه خپل د کورنۍ سرپرست یم. دې نه مخکې زه بیکاره وم. بیا د قدم مؤسسې کوم اعلانات شو نو هغه اعلانات چې موږ ولیدل بیا رالو قدم مؤسسې ته موږ دلته ثبت نام وکړو. نو هغو چې زه ولیدم زه یو معیب یم او بېروزګار یم، بیا هغو ماته دا موقع راکړله دا دغه راکړه چې زه په دې سیم کې شامل شم او زه وکولی شم چې دلته د خیاطۍ سیم کې زده کړه وکړم. که څه هم په دې وروستیو کې د یو شمېر خیریه بنسټونو له لوري د دغه ډول حرفوي زده کړو د کورسونو لړۍ پراخه شوې ده، خو ځوانان غوښتنه کوي چې حکومت باید په پراخه کچه د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د زمینې برابرولو لپاره هڅې چټکې کړي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.